خالد رضی الله تعالی عنہ یو زنانه ده وایي زه کچ وم وړه ماشوم وم نوې کپړې مې اغوستې وې پلار مې د نبي علیه السلام خواله توجه ما وایي زه به درسره لاړه شم وړه ماشوم وم دا ماشومان مه رټئ ښه دا ماشومان په څپېړو مه وهئ ښه دا ماشومان ځغلوئ مه ښه ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ دا ځان نه تروئ مه ښه دا ماشومان وایي زه چې ورغلم نو زه وړه وم نو ما د نبي علیه السلام د دې مهر نبوت سره داسې لبې شروع کړې اوس هغې مهر نبوت کوم ځای پېژنده چې مهر نبوت څه ته وایي صحابه به پسې ګرځېدل چې زه دا مهر نبوت وینم او خوله پې ولګوم چې ښکلې کم یو ځل نبي علیه السلام به روانو داسې باغ کې روانو هوا لګېدله دا داسې څادر یې تاو کړی او څادر داسې څنډېدو او سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه بسې داسې شا شاته روان دی وایي چې دا څادر ښه اوچت شي چې زه دا مهر نبوت وینم نورې نښې مې لیدي دي خو اخیری نښه دا د ایمان پرې راوړمه خو چې دا مهر نبوت وینم نبی علیه السلام ته خو وحی وکړله الله چې دی په دې مهر نبوت پسې در روان دی وی نبی علیه السلام دا څادر داسې د شا نه راونیوې داسې یې راواړو وی سلمانه انظر الی ما امرته وګوره که نه تا چې څه پسې ګرځېدلې تا ته یې څه ویلي وو هغې ته وګوره هو وی ورمنډې مې کړې مهر نبوت ته ښکل کو ایمان مې پرې راوړو پاک قسم نو ام خالد رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه وړه وم نو ما د مهر نبوت سره لبې شروع کړې چې پلار مې ورټلم چې ته خبرې ته دا پېژنې دا مهر نبوت ته پېژنې وی نبی علیه السلام ورته چې غلی شه دی ای به لګیا وی کوي به د مهر نبوت سره لبې ښه نو که ستا د پټکي سره ماشومې لبې وکړې نو کوي دی خیر دی ښه که ستا د ګیرې سره لبې کوي نو کوي دی خیر دی ښه که تا د ګریوان نه نیسي نو ودې نیسي ښه چې نبی علیه السلام په مهر نبوت څه نه دي ویلي مړه وی پلار مې ورټلم نو وی نبی علیه السلام منع کړه چې غلی شه به بس لګیا به وی بیا نبی علیه السلام ما ته داسې وکتل ما نوې کپړې اغوستې وې ماشوم چې نوې کپړې وی چې خدای دې در باندې دا زړې کړي بیا وی خدای دې در باندې زړې کړي بیا وی خدای دې در باندې زړې کړي وی د نبی علیه السلام دعا و نو زما مر عمر بیا د چانو په زنانو کې ښه دا ما د امام الانبیا د مهر نبوت سره لبې کړې وې او امام الانبیا راته دعا کړې وه ښه صحابه داسې په مینه او په په امام الانبیا پسې نیغ په نیغه روانو ځکه الله د صحابي نوم ورکه ځکه الله رضی الله عنهم ورضوا عنه یو سرټیفیکیټ د الله د طرف نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 22 لاک مربع میل حکومت کړی دی ښه په 22 لاک مربع میل د شام نه راغی نو داسې ګرځېده یوې خیمې خواله ورغی یو بوډۍ زنانه ده پکې د بوډۍ زنانه له غږ ورکوي د عمر څه حال دی هغې بوډۍ ته وي هغې بوډۍ ورته وی خدای دې وله د خیر بدله ورنه کړي خدای دې وله خیر ورنه وی دا څه وایي وی ته عمر ته خیرې کوې رضی الله تعالی وی او که نه وی ولې وی دی چې د کمې ورځې نه خلیفه شوی ما له یې څه راکړي دي زما څه حق نشته ما ته یې څه حواله کړي دي زه یې نه معاف کومه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي داسې ښکلی ده اوس دواړه لګیا دي خبرې کوي ورته وایي که هغه ته پته نه نو بیا ته پته لګي چې دلته یو بوډۍ ده وږې ده او په ما یې حق دی وی ښه د مشرق او په مغرب حکومت کې او زما د خیمې نه او زما نه ځان نه خبرې دا عذر نه دی زما خیمې ته به راځي او زما نه به ځان خبرې په مشرق او په مغرب حکومت کې او ما نه ځان نه خبرې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وی زه چې تاله ستا څو روپۍ کېږي چې زه درکړمه ته عمر معاف کړي رضی الله تعالی عنه وایي چې هغه معاف کړي نو دا بوډۍ ورته وی ما پورې خندنې مه کوه ما سره مذاق مه کوه